ان نور څه مینوال ته څه پیغام لري څه وینا لري شعر په زړه ارمان دی ته وینا کوی شي ولا تاسو زما خو دغه ارمان دی زه دوه ارمان لرم یو ارمان مې دا دی چې مور او پلار وګورم او بل ارمان مې دا دی چې تور او سور او شین بیرغ وګورم خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه د تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری السلام علیکم ستړي وشئ ای ماشاءالله ماشاءالله نن څنګه راټول شوي یاستئ لوبه کوئ کوم ټیم دی تاسو کوم ټیم استئ تاسو ځوانان تاسو اتلان ایوه یو اتلان بل ځوانان اوس په ټاس اچو او هغه به اوس ګورو چې اول بیټینګ د چا کېږي او بل فیلډینګ د چا کېږي موږ یاد نه دی که نه اوس په ټاس اچو چې بیټینګ او فیلډینګ دپاره صحیح فیلډینګ ورته اوس په ټاس اچو ته ځوانانو کې که اتلان کې ته ځوانان ته اتلان ټاس اچو چې څوک بیټینګ ګټي صحیح ده ځوانه کوم یو خوښې شعر او ته پنځه د ستا دي نو تا ګټلې ده خدایا تل ایوه شعر دی ایوه تاسې ما ته غوښه موږ ستا مینهوال یو موږ ډېر خوشحاله شو چې ته زموږ د نابینایانو زه ته راغلې ایوه څومره خوشحاله شوې ډېر خوشحاله شو سل فیصده خوشحاله شو سل فیصده خوشحاله شوې نن به کرکټ کې او ښه صحیح به کرکټ کې صحیح ده خلکو ته به ښیې چې نابیناګان څنګه کرکټ کوي صحیح ده نور څه مینوال ته څه پیغام لري څه وینا لري شعر په زړه ارمان دی ته وینا کوی شي ولا تاسې زما خو دغه ارمان دی زه دوه ارمان لرم یو ارمان مې دا دی چې مور او پلار وګورم او بل ارمان مې دا دی چې تور او سور او شین بیرغ وګورم ډېر خیال زما کوچنی او نازولی نابینا ورور وی چې دا مې د زړه ډېر غټ ارمان دی چې هغه چې الله د خوا نه ماته یو کرت راکړ شوی هغه چې مور ده او پلار دی او دویم چې دا درې رنګه بیرغ وګورم په دې ړندو سترګو الله نه دا غوښتنه ده الله د خوا نه دا ما باندې اوف دا وایي زما غټ ارمان دی چې دا زه وګورم زموږ او ستاسو سترګې شته الحمدلله بینا یو خو ډېر ملامت یو د الله ته څرنګه چې داسې معذوره ګورو په دې باندې شفقت وکړو مینه وکړو زړه ته یې نږدې وکړو چې د دې د زړه ارمان موږ پوره کړو که سترګې نه شو ورکولی محبت خو کوی شو ورسره که سترګې نه شو ورکولی شفقت خو کوی شو ورسره دا زموږ او ستاسو په شان انسانان دي خیر دی چې سترګې نه لري نو انشاءالله کرکټ به کې د کوم ځای نه به شروع کړي تلاوت نه شروع کړي ایوه ماشاءالله ماشاءالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتحين
فاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم لكنا عباد الله المخلصين وإن كانوا ليقولون وإنا لنحن المسبحون لو أن عندنا ذكرا من الأولين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون صدق الله العظيم. تاسو د پاره پورا دعا وکړئ واقعا چې د نابینانو پښتون تر اوسه هیڅ هم نه وکړي او دوی وکړه الله دې ته جزای خیر نصیب کړي الله دې ته په غزي کې په کار ورولې چرته په کاریږي او د نور دوستانو تم دعا وکړي د دې سره چې کوم دوستان راغلي الله دې ته خیر جزا ورکړي او د ټول غوښتنه دا د کوم مسافر چې دعا غواړي نو هغه تم دعا په اخلاص سره وکړي الله جل جلاله دا غو شرعي ارمانونه موږ سره پوره کړي او الله دې موږ ټول په اتفاق اتحاد ولري الله زموږ د ګران افغانستان زر تر زر آباد کړي واهن الحمدلله رب العالمین امين امين. ساعت من اول ما تاسيبه د شپې کې د ورځې هر یو پیغ بیټینګ د چا دی اول بیټینګ د ځوانانو دی راځي افغانستان خایسته افغانستان خدایا تل لري ودا خبره مو خاص خبره نشته بل هو فکر ته وړي ښه خایسته افغانستان خایسته افغانستان غرب یا تا پاتنشتا خایسته افغانستان خایسته افغانستان ریډي همدغه بال دی همدغه بال دی دغه څه همدغه بال دی کښه ایوه مخ خرابېږي ولا مزه بلته یا پرتو مزه ولا کما خندا مړه دغه زمونږ قسمت رنه ورچلو مړه اوس نو ته مو د بل را سره منډه ور مړه زمړه رنه ټکړلو رنه ورشو د مړه سره اولاد را خوشي د خیر ګلستان خایسته افغانستان خایسته افغانستان लिखी प्री हमेशा रंग शेरुना खाइस्ता अफगानिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान خلاص بالو شاد يوم سبكي وباسي بالها سبكي وسبكي بالو شاد خلاص بالو تقدر من ما عمر لي زخا ثم كل بيعمل غير ما अफगानिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान खुदाया तल्लारी वदान दाद गुलु गुलिस्तान दान दाद गुलु गुलिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान दशमला वरोज المكور دای खाइस्ता अफगानिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान दशमला वरोज المكور
دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان مبارک شي ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل وقت ورود د کان او ورود د بیل کې خوښه او دا زمونږ دی کې خوښه د نیسه والد د بس ماما والد کې خوښه هغه څه او ما کې نیسه افغانستان خایستا افغانستان فضل لګیا دی وای دا زمونږ ورونه دي د دې بیچارهګانو سترګې نشته الله رب العزت په رحم وکي وای کرکټ کې خوان شته او د کرکټ ټیم دی دا کرکټ چې دی کوي دا یو میسج دی د چا د پاره د هغه خلکو د پاره څوک چې هیروینو کار کوي څوک چې د پوډرو کار کوي څوک چې دغه ناوړي نشهیي توکي خرڅوي دا د تاسو دپاره په مخ یو څپېړه ده کوشش وکئ چې صحت ته کار وکئ راځئ چې زموږ ستاسو صحت الله ښه کړي نن چې تاسو وکتل نابیناګانو د کرکټ مسابقه وه او دوی بیچارهګان په سترګو نابینا دي سترګې یې نشته دی الحمدلله خو د دوی زړونه د دوی انرژي په بدن کې شته دی او دوی وښودله چې موږ قهرمانان یو الحمدلله د دوی دپاره موږ تحفه لرو هغه څه چې له موږ سره حق دی هغه به ورته ورکوو فنډ ریزینګ شوی له چا له خوا نه مطیع الله عابد له خوا نه 1480 امریکایي ډالر چې دې نه څو افغانۍ جوړې شوي افغانۍ زموږ ستاسو هویت دی افغانۍ ټوټل 1,10,000 افغانۍ جوړې شوي 40 تنه نابیناګانو ته مرسته ده هر یو نابینا ته 3,250 افغانۍ ورکوو انشاءالله دا به د فضل په لاس توزیع کوو او د دوی حق دی دوی ته به سپارو الله دې موږ ته وسه او توان راکړي چې دوی د زړه ملهم شو او د دوی پر موږ حق دی نن د دې سره موږ خوشحالي وکړله او انشاءالله دې سره به موږ په هر ډګر کې په هر وخت میدان کې به ولاړ یو که څنګه قاري صاحبانو افغانستان خایستا افغانستان رانا د سپینې سولې راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان چې نور شي ختم دا بدمخي تور تمونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان
الا دې کې څنګه ډیر دی تا ته ډیر راووتلې ستا قسمت ښه دی تا ته ډیر راووتلې ایوه هر یو زلمی میرویس خان د ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو پیغلی د ملالې کړي خویونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان الحمدلله د څلوېښتو تنو امانت هر یو ته 3250 افغانۍ تسلیم شولې چې ټوټل 1,10,000 افغانۍ کیږي بیا هم وایم د چا د خوا نه فنډ ریزینګ شوی د مطیع الله عابد له خوا نه ویډیو چکچک وکړئ ایوه نن هم زه ډیر خوشحاله یم او دی هم خوشحاله دي د دې په خوله مسکا د ده په زړه کې خوشحالي د دی دا ما دپاره لویه سرمایه ده دا د هر چا کار نه دی دا لوی زړه غواړي او دا مینه محبت دا خاص هغه انسان چې هغه دل رحمه وي ټولو ته پیسې تسلیم شوې هیڅ خیانت پکې نه و صحیح خبره ده او دعا به ورته کوئ چې د چا امانت دی محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين طيبين طاهرين عابدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته داد سمسور دا وه د نن ورځې خپرونه د نابیناګانو سره د کرکټ مسابقه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت داد سمسور د الله په امان گی سر دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان زکالی کی پری ہمیشہ رنگ